انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورله ملا د غرور داسې کړه راماته. د د خودسرۍ او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هره زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته په خوله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته په خوله دي. باریک شانې چینجی دی چې ډېر لرې له نظر دی، بادشاه دی د وایرسو وایي تاج هم په سر دی. مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لوله پکو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لوله پکو. نرسانو خویندو وروڼو ته بې کچه احترام دی، ډاکټر ته او پولیس ته او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواست دی او شتمنو ته زاري ده. د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده. د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دی، ډېر رحم د دې خوارو په ځپلي حال پکار دی. جومات کې په مندر کې په ګرجه کې الله نشته، تر څو چې دی په زړه او په سینه کې الله نشته. دنیا ته به مو خیال وي کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځئ چې بني آدم ټول په شریکه توبهګار شو، راځئ چې په ژړا په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد ځینې خالي کړو، چې زړونه مو د بغض او الحاد ځینې خالي کړو. الله مو خفه کړی دی، راځئ چې راضي کړو. ای ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان کې.